سلامونه د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو وخت 3 بجې سوې د دې ساعت مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی د زمري 28مې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د کلیزې په نمانځغونډه کې وویل چې د هیواد بشپړه خپلواکي هغه مهال ټینګیږي چې افغانستان امنیت ولري، خپل اقتصاد پیاوړی کړي، کورني تولیدات زیات او خپلې اړتیاوې په کورنیو امکاناتو پوره کړي او له نورو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې ولري. نوموړي ویلي د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې منزل یوازې د تیرو نسلونو د ویاړونو یادونه نه ده، بلکې د اوسني نسل اصلي مسؤلیت دا دی چې د خلکو ورځنۍ اړتیاوې پوره، د ژوند شرایط ښه او د افغانستان لپاره روښانه راتلونکی جوړ کړي. حقانی ټینګار کړی چې د خپلواکۍ د ساتنې او پیاوړتیا لپاره باید د ولس د هوساینې، اقتصادي ودې او د هیواد د ابادۍ پر برخو کې عملي او اغیزمن ګامونه واخیستل سي. د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت د زمري 28مې د خپلواکۍ ورځې د نمانځغونډې پر مهال ویلي هغه کسان چې د بهرانیانو په امر یې هیواد پرېښی او اوس له هیواده بهر د اسلامي نظام پر ضد دسیسې جوړوي، نسي کولی دغه نظام له ننګونې سره مخ کړي. نوموړي له دغو کسانو غوښتي چې د دسیسې جوړولو لاس واخلي او بیرته هیواد ته راستانه او د خپلو خلکو ترڅنګ په ازادۍ او عزت ژوند وکړي. فطرت ویلي د اسلامي امارت دروازې د دوی پر مخ پرانیستې دي او د بخښنې لمن یې هم پراخه ده، خو نوموړي خبرداری ورکړی که څوک د هیواد نظم او امنیت ګډوډ کړي، وسلوال ځواکونه به ورسره قاطع او جدي چلند وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 100مې کلیزې په مناسبت د افغانستان د ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو د فرصتونو پر برابرولو ټینګار کړی دی. کرزي په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي افغانستان کولی سي د ملي یووالي او ځواک له لارې پرمختګ وکړي او په نړیواله ټولنه کې خپل وړ ځای ترلاسه کړي. د نوموړي په وینا د هیواد د خپلواکۍ ساتنه او له هغې څخه د ګټې اخیستنې زمینه هغه مهال برابرېدای سي چې افغانستان یو پیاوړی او پر ځان بسیا هیواد وي. کرزي سوله او تلپاتې ثبات، ملي یووالی او د ځوانانو علمي او تحصیلي وړتیا د هیواد د پیاوړتیا له اساسي عواملو څخه بللې ده. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې د 2026 کال د جولای له لومړۍ نیټې تر 15مې نیټې پورې 35,515 افغان وګړي د 5 سرحدي لارو له لارې له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ د راستنېدونکو افغانانو شمیر د جون میاشتې د 2مې نیمایي په پرتله 30% او د ایستل شوو کسانو شمیر 114% زیات شوی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې د 2023 کال د سپټمبر له 15مې څخه د 2026 کال د جولای تر 15مې نیټې پورې له پاکستانه نږدې 2.6 میلیونه افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. همداراز د سروې 90% کډوالو د نیول کېدو له ویرې افغانستان ته د بیرته ستنېدو تر ټولو مهم لاملونه بللي دي. دا د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.